په ټیک ټاک کې د لایو اپشن آن کولو لپاره چې ته دې هم لایو تللی شي او د بل چا لایو هم کتلی شي. دا د هغه ویډیو پارت 2 دی. سو ملګرو سره د دې اپ په ډاونلوډ کولو کې څه لږ ایشو راځي، نو نن به زه هغه تاسو ته بالکل کلیر کوم. او ما ته هله پته ولګېده کله چې ما ته یو ملګري موبایل راکوي چې ما دغه ټیک ټاک لایو سیسټم په موبایل کې وکړه، نو ما چې کله هم هغه ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کو نو هغه سره په کروم براوزر کې دغه اپلیکیشن نه ډاونلوډ کېده. یعنې هلته به کلیک شو اوپن ډاکومنټ په وښودل خو بیا به هغه نه ډاونلوډ کېده. نو دغه ایشو زه تاسو ته نن کمپلیټ حل کوم. چا سره چې هم دغه مسله راځي چې هغه په دغه ډاونلوډ ون مو کلیک کوي او اپ نه ډاونلوډ کېږي یا بل څه مسله راځي، نو زه به تاسو ته هغه نن فول کلیر کوم چې څنګه به تاسو دا کوئ. ګورئ عام طور تاسو په موبایل کې کوم کروم براوزر وي که تاسو سره په هغې کې دا اپ نه ډاونلوډ کېږي، کار نه کوي، نو تاسو صرف یو کار وکړئ، خپل براوزر چینج کړئ. یعنی د دې اپ ډاونلوډ کولو لپاره د پلی سټور نه بل یو براوزر ډاونلوډ کړئ، اوپیرا مینی وي، یو سی براوزر وي یا بل یو براوزر وي، صرف د اپ ډاونلوډ کولو لپاره د هغې نه پسې بیا ډیلیټ کړئ خو چې صرف تاسو سره دا اپ ډاونلوډ شي. نو دا به تاسو سره بیا په بل براوزر کې ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ شي. دا ما په خپله دغه طریقه وکړه نو هغه بالکل صحیح کار یې وکړو. صحیح ده، ډېرو ملګرو سره به ډاونلوډ شوی وي دا اپ، خو چې چا سره نه وي ډاونلوډ شوی نو هغه په دې طریقه ډاونلوډ کوي. دغه طریقه راته لږه په موبایل سکرین کې ښایم چې څنګه به تاسو په خپل موبایل کې که اپ نه ډاونلوډ کېږي څنګه به ډاونلوډ کوئ، د هغې لپاره څه پروسس دی. نو زه د موبایل سکرین طرف ته ګورئ دوستانو، که چېرته هم ستاسو موبایل کې دغه د ټیک ټاک اپ نه ډاونلوډ کېږي، کوم کې چې د لایو اپشن هم راځي، تاسو هم لایو تللی شئ او د بل چا لایو هم کتی شئ، نو د هغې لپاره به تاسو بیا بل څه طریقه کار کوئ. که تاسو چاته دغه اپ نه ډاونلوډ کېږي نو د هغې لپاره اسانه طریقه دا ده، ځکه ما په خپله یوه ټرای کړې ده، د یو ملګري سره کار نه کو، نو ما په خپله د هغه موبایل کې بل براوزر ډاونلوډ کړی، د هغې په وجه بیا دغه اپ ډاونلوډ شوی دی. صحیح ده، د هغې نه پس زه تاسو دا طریقه در ښایم. راشئ خپل موبایل کې پلی سټور ته، په پلی سټور کې مختلف براوزرې دي، خو زه چې تاسو ته ریکمنډ کوم نو هغه دی اوپیرا مینی براوزر چې کوم دی، دا به تاسو سرچ کړئ او دا به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. ګورئ ما سره الریډي ډاونلوډ دی. صحیح ده، دا چې څنګه تاسو ډاونلوډ کړئ دا به اوپن کړئ. چې څنګه تاسو اوپن کړئ په دې کې به تاسو ګوګل راوړئ او په ګوګل کې به سرچ کړئ سټډي جابي. صحیح ده، څنګه چې تاسو دغه سرچ کړئ دا ویب سایټ به تاسو راواخلي، تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ. ګورئ لینک هم ما تاسو ته کمنټ کې درکړی، خو چې تاسو په لینک باندې کلیک کوئ تاسو بیا کروم براوزر ته ځئ. د دې وجې نه تاسو کم براوزر چې پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ نو په هغې کې دا سرچ کړئ. صحیح ده، سټډي جابي سرچ کړئ او په دغه باندې کلیک واخلئ. څنګه چې تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو دا پیج کولاو شي، په دې کې به په دې سرچ اپشن کلیک واخلئ او دلته به تاسو سرچ کړئ هاو ټو ګو لایو ان ټیک ټاک. ګورئ د دې طریقه الریډي ما په بل ویډیو کې کمپلیټ بیان کړی چې څنګه به تاسو سټیپ بای سټیپ کار کوئ، خو زه صرف تاسو سره ډاونلوډ طریقه در ښایم. صحیح ده، په دې سرچ اپشن به کلیک کوئ. څنګه چې تاسو په دې کلیک کوئ تاسو به دا پیج راواخلي. ګورئ ورته، صحیح ده، په دې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واخلئ که نه بالکل لاندې به راشئ. صحیح ده، ویښته به راشئ، سکرول ډاون به شئ دغه شانتې. دلته ډاونلوډ ون دی او ډاونلوډ ټو دی، په دې ډاونلوډ ون به کلیک واخلئ. دا ډاونلوډ ون دی، په دې به تاسو دلته کلیک کوئ. ګورئ زه چې دلته کلیک کوم نو په اسانۍ سره موږ سره دا راوړي. او په کروم براوزر کې چې موږ کلیک کوو نو موږ ته کله وایي اوپن ډاکومنټس، کله یو ځای ښیي کله بل ځای ښیي، په هغې کې صحیح اوپن کېږي نه. لږ انتظار به وکړئ. ګورئ اوس موږ سره دلته ډاونلوډ اپشن شو. ګورئ انتظار به خامخا کوئ، ښه تعدي به نه کوئ. دلته به تاسو دا ډاونلوډ اپشن نه واخلي، دا یو دی. صحیح شو، دلته به تاسو څه وکئ په دې دا الریډي اوس ما ډاونلوډ کړی دی، خو تاسو بیا هم په دې کلیک کوئ دا به ډاونلوډ کړئ. صحیح ده، دلته دا ډاونلوډ اپشن هم دی، دا به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. فار ایگزامپل ما په دې کلیک واخیستو، یو ځای به تاسو سره بل شو کېږي، دا دی 122 MB هغه اپ دی. صحیح ده، تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ او دا اپ ګورئ بیا زه په دې کلیک کوم ډاونلوډ انیوی. دلته به تاسو په دې ډاونلوډ کلیک کړئ، دا به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. چې څنګه هم ډاونلوډ کړئ بیا به یې انسټایل کړئ. صحیح ده، نو په دغه طریقه به تاسو دا ټیک ټاک دا اپ چې دی خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. څنګه هم تاسو دا ډاونلوډ کړو اوپن کړو، نوره طریقه ما تاسو ته ښودل وه، بس ډایرکټ به تاسو سره یو دوه اپشنونه راواخلي، لاګین او ساین اپ. تاسو په لاګین کلیک کوئ او خپل د ټیک ټاک زړه آی ډي چې دی د هغې جیمیل وي، نمبر وي، څه چې هم تاسو ته یاد وي که نه، څه ورسره تاسو ایډ کړي وي. که جیمیل ورسره ایډ کړی وي په جیمیل او په پاسورډ راشئ، که په هغې نه راځئ نمبر باندې راشئ، فیسبوک باندې هم ټرای وکئ او خپله آی ډي لاګین کړئ. چې څنګه هم تاسو لاګین کړئ بره به تاسو سره د لایو اپشن نه واخلي. او که ستاسو فالوور د 1000 نه په بره وي نو بیا تاسو کته په دې پلس اپشن کلیک کړئ، په کومه چې موږ ویډیو اپلوډ کوو دغلته به تاسو سره 3 اپشنونه راخلي، لایو به پکې هم وي، نو بیا تاسو بالکل په اسانۍ سره لایو تللی شئ. تاسو سره بیا هم څه مسله راځي بیا موږ ته کمنټ کې کولی شئ. او که اپ تاسو سره ډاونلوډ شو کار یې وکړو نو تھینک یو خامخا ولیکئ کمنټ کې. ډېره مننه، د الله په امان.